امام غزالی رحمت الله په خپل کتاب احیاء العلوم کې را نقلوي چې یو عرب خپل زامنو ته نصیحت وکړ چې د دغو صفاتو لرونکو ښځو سره واده مه کوئ، که څه هم هغوی په حسن، جمال او شتمنۍ کې بې ساري وي، ځکه له دغسې ښځو سره نکاح کول د ټول عمر د افسوس او ارمان سبب ګرځي. هغه اووه ډوله ښځې عبارت دي له انانا، منانا، کنانا، حنانا، حداقه، براقه او شداقه. دا د ښځو نومونه نه دي بلکې د ښځو صفات دي. راځئ چې اوس هر یو په لنډ ډول تشریح کړو. انانا هغه ښځه ده چې تل یې سر تړلی وي، یعنی هر وخت شکایت کوي او دا یې عادت ګرځېدلی وي. منانا هغه ښځه ده چې هر وخت پر خپل خاوند احسان اچوي چې ما خو ستا سره دغه احسان کړی دی او ستا لخوا ماته هیڅ هم نه دي راکړل شوي. کنانا هغه ښځه ده چې همیشه د تیر وخت شیان یادوي چې په فلاني وخت کې زما سره دغه شیان او هغه شیان وو خو اوس یو هم نشته. حنانا هغه ښځه ده چې هر وخت خپل پخوانی خاوند یادوي او وایي هغه عجیبه ښه سړی و خو ته هغسې نه یې. حداقه هغه ښځه ده چې همیشه خاوند ته فرمایشونه ورکوي، هر شی چې وویني د هغه غوښتنه کوي. براقه هغه ښځه ده چې همیشه په خپل ځان جوړولو مصروفه وي، فیشن یې عادت ګرځېدلی وي او نور ضروري کارونه ترې پاتې وي. شداقه هغه ښځه ده چې تیزه ژبه لري، هر وخت خبرې جوړوي او خبرې بیانول یې کار وي. نو مطلب دا شي ښځې باید د دغه صفتونو څخه ځان وساتي. همداراز نارینه هم باید د دغه صفاتو لرونکو ښځو څخه ځان وساتي، ځکه چې د کورنیو مشکلاتو سبب ګرځي.